السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو که چېرته تاسو په خپل موبایل کې داسې شیزونه داسې ویډیوګانې داسې عکسونه ګورئ که چېرته هم تاسو په هغې باندې ګیر شو نو تاسو ته په هغې باندې شرمندګي محسوسیږي یا تاسو ته مور او پلار وایي چې بچي هغه بل اتاق ته لاړ شه خپل سبقونه وایه په موبایل کې. بعضې وخت نن سبا خلک چې دي هغه الکترانیک سبقونه وایي په موبایل کې سبق وایي خو تاسو یو فلم ګورئ یا یو چا سره سیکرټ کنورسیشن کوئ میسیجونه کوئ خو एकदम در باندې مور یا پلار یا ورور هر څوک چې در باندې راشي نو تاسو وګورئ چې یاره تاسو تر څو هغه بندوئ نو تاسو ګیرېږئ نو تاسو ته صرف داسې یو زبردست اپلیکیشن ښیم دوستانو چې تاسو هر یو څیز ګورئ نو تاسو ته ګورئ دلته د مثال په طور دوستانو زه دلته میسیجونه کوم ګورئ एकदम په ما باندې څوک راغی نو ګورئ په یو کلیک باندې ماته اټومیټیکلی فیسبوک راغی. دا کیږي څنګه دوستانو؟ دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. ډیر آسان اپلیکیشن دی دوستانو، دومره نه ام بی نه وي، تقریبا 2 ام بی که یو نیم ام بی هغه اپلیکیشن دی خو ډیر خوندور استعمالیږي دوستانو. هیڅ پرمیشن هم تاسو نه غواړئ چې کله هم دلته راغلی تاسو په دې نارمل موډ باندې کلیک کړئ او د هغې نه پس به تاسو سیټینګ ته لاړ شئ، نیکسټ ته لاړ شئ. چې کله هم نیکسټ ته تاسو لاړئ دلته زه ریموو ایمیج کوم تاسو دلته په ګیلري باندې کلیک کړئ. چې ګیلري ته کله لاړئ نو تاسو به د هر یو ځینې چې سکرین شاټ اخلی د مثال په طور یا سبق یا فیسبوک یا وټساپ یا هر څه چې هغه تاسو پرې ډیپینډ ده. زه اوس فیسبوک اخلم دلته وګورئ د هغې نه پس به تاسو دلته په سټارټ باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړه نو ګورئ دلته راشئ. اوس ګورئ تاسو دلته یو سلایډر راځي چې کله هم په تاسو باندې څوک راغی تاسو داسې کوئ اټومیټیکلي تاسو ته فیسبوک راځي. چې کله هم دا داسې کوئ نو دا اټومیټیکلي به څه شي دا به تاسو ته واپس خپل حالت ته راشي. دوستانو دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي وي حتما یې در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.